وهابیان اعتراض دا کوي چې دا کم صوفیان پیران د قرآن عظیم شان د آیاتونو نه د تصوف مسلې روباسي ویدام تفسیر بالرای دی قسم قسم نسبتونه ورته کتابونو کې کړي ترجمو کې کړي بیاناتو کې ورته کوي او چند دلایل هم پیش کړي. اتقان صفحه نمبر 871 تازان سره ولیکئ. اتقان صفحه نمبر 871 اتسویو اویا وی علامه سیوطی وجه فصل واما كلام الصوفيه في القران فليس بتفسير. د صوفیو خبر قران کې ودا تفسیر نه دی. او بیا وی چې ابن صلاح په خپل فتاوا کې وی چې ما د امام ابو الحسن واحدی مفسر نه دوري دلی دي. هغه ویل چې صنف ابو عبد الرحمن السلمی دا یو صوفي سړی ابو عبد الرحمن السلمی هغه یو تفسیر لیکلو حقائق التفسیر په نوم باندې. هغه کې د تصوف باریکی باریکی مسلې ذکر کړي وي استدلال د آیاتونو نه کړو. ابن صلاح وی چې امام ابو الحسن واحدی وی فإن كان قد اعتقد ان ذلك تفسير وی کدی ابو عبد الرحمن سلمی دا عقیده ساتلی چې دا ما څه ذکر کړي د دې آیاتونو تفسیر دی فقط کفر دی په کافر شوی دی. وګوروي د صوفیو خبرو ته تفسیر نه وي وی کدا تفسیر غني په پدې سړی کافر کیږي. او بیا وی چې وقال النسفی لاندې وی امام نسفی صاحب د کنز عبد الله ابن احمد ابن محمود النسفی صاحب د تفسیر نسفی صاحب د العقائد النسفیه چې دا شرح پاغي لیکل شوی دا شرح العقائد النسفی. عقائد نسفی دا غو د نسفی لوی سړی دی حنفیو. هغه وی النصوص علی ظاهرها نصوص به عمل کې په څه باندې په ظاهر خپل باندې والعدول عنها الى معان او عدول کول د دینه هغه معناګانو ته یدعیها اهل الباطن چې اهل باطن دعوی کوي الحاد ودا غو زندقیت دی دا غو الحاد دی بی دینی ده. او تفتازانی په شرح د عقاید نسفی کې وای چې سمیت الملاحده باطنیه ملاحده یو ملحده ډله هغه ته باطنیه وای لادعائهم ذکر هغه دعوه کوي چې ان النصوص ليست على ظاهرها کل نصوص په خپل ظاهر باندې حمل نه دي بل لها معان باطنیه بلکې دا س باطنی معناګان لري لا يعرف الا المعلم دی باندې پوهان معلمین پويږي. وقصدهم بذلك او شرقایت کې وی چې قصد دی ملاحدانو د باطنیه ډلې بذلك نفي الشریعه بالکلیه دي د سر آیت په ظاهر حمل کینا هر آیت کې د باطنی خبره را منډي نو دی نفي د شریعت بالکلیه کوي نو دا کافر دي. نو بیان مدر توحید صوفی قول ته اعتبار په تفسیر کې نشته دي. او دا بعضی سادهګان دیوبندیان چې هغه د خپل اکابرو کتابونو نه خبر نه غیبه درته هم وي هغه ته خلنده کې بیان القرآن راواله مسائل السلوک هر آیت باندې تنوین سے پدې همیش لګولیو کا جواب بوادر النوادر ورته راواله تکشف راواله تشرف راواله قرآن او حدیث نه تصوف مسائل غ ثابت کړي اید الہاد او اید زندقیت او اید بيدینی و خپل مشرم نه معاف کې د چيله بچي دی ځان نه جوړ کړي کس کې نو او هر چې دغه دی وابیان تا دا پیش کې ودا تا جسه پیش کو آیت دی که حدیث دی دا مناظرانه ذهن بیخه او دا چې حیران شو جوابونو کتابونو پسې ګرځیدا لیونو کاری دا اصول کلک یاد کا کنه هغه وی چې قران او حدیث نه خو د مولیانو د خلکو خبرو ته اعتبار نشته. دا تا چې دا خبره پیش کړي د صوفیو کلام او خبره په تفسیر کې معتبر نه تفسیر نه دی دا آیت دی که حدیث دی دا څه دی وی دا کمی سفاره آیت دی راته ویلو جی دا د ذخیره الحدیث کې دا کم کتاب د حدیث او حدیث دی راته ویلو جی لک سند سره دا ماته لک بیان کنه جی کله دغه مولیان اقوال معتبری دا کم کتاب نه جترت پیش کې هم دغه کتاب چې دغه عبارت ختم شي جواب وره صفحه نمبر
802 هغه عبارت څنګه ختم شي پاڼه راوړي. سیوطي وی قال او مغه مولا صاحب وی واما ما يذهب الیه بعض المحققین، هغه چې بعض محققین ورته ذهاب کوي لکه محمود علوسی یو رکو د علم ظاهر ترجمه وکي او بیا علم باطن نه پیراولېږي من باب الاشارات، او یا لکه اسماعیل حقی راواله رحمه الله، یا لکه قاضی ثنا الله پانی پتی راواله رحمه الله. دا محققین دي. من ان النصوص على ظواهرها، چې نصوص په خپل ظواهرو ډیر ځایونو کې پرېږده. ومع ذلك خو سره داغي فيها اشارات خفيه الى دقائق، هغه د ظاهر نه صرف نه کوي، منی اکثر ځایونو کې چې کوم ځای ظاهر نه لکه ید الله اوس دغه ته نه دالته بیا تفویض کوي، په ظاهر نه حمل کوي. خو دی و چې په ظاهر باندې حمل کا، خو څوک سره د دې چې په دې کې څه پټې اشارې دي، څه باریکات ہوتا او تن کشف هغه ښکاره کېږي علی ارباب السلوک، د سلوک په خاوندانو چې هغه پیران صاحبان دي. او يمكن التطبيق بينها وبين الظواهر المراده، د دې اشارو خفیو او د هغه د ظاهری معنی منځ کې تطبیق ممکن وي. فهو من کمال الايمان ومحض العرفان. نو دغه پټ اشاره دغه مسالې تصوف راوستل چې د حمل علی ظاهر نه منکرم نه او د ظاهر د شریعت سره ټکروم نه لري او د سماناګانې ته فهمه، نو دا من کمال الایمان، دا د کامل ایمان نه خداتا کې رته نشته، نو ته په دې پوښښ شوی. او دا محض عرفان دی، خالص د الله معرفت دی. مسله باندې پوښ ولې کنه.